Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allahu Rahman and Rahim. Assalamu alaikum dear friends. Zayam Johar Imam افریدی په نننی کلاس کې با لینکینګ ورب ډیر په تفصیل سره ایکسپلین کیږي کوم چې د ورب یو مهم قسم دی. یاد دی وی چې لینکینګ ورب لا کپولر ورب هم ویلی شي. دا ویډیو سټیپ بای سټیپ تیار شوی دا تر اخره پورې وګورئ او زما د یوټیوب چینل جوهر امام سر هم در سره سبسکرایب کړئ. راځئ چې لینکینګ ورب وپیژنو. لینکینګ ورب. Linking verb is a main verb that connects subject of a sentence to a word, a phrase, or a clause that give information about subject is called subject complement. Linking verb the main verb we come چې په سنټنس کې سبجیکټ د یو لفظ فریز یا د کلاز سره کنیکټ کوي کوم چې د دې سبجیکټ په باره کې انفارمیشن ورکوي او د انفارمیشن لا ویلی شي سبجیکټ کمپلیمنٹ. یعنی لینکینګ ورب دا سبجیکٹ ملاوي، سبجیکٹ تړي، سبجیکٹ کنیکټ کوي په سنټنس کې د هغه لفظ سره یا د هغه فریز یا کلوز سره کوم چې د دې سبجیکٹ په باره کې انفارمیشن ورکوي او د انفارمیشن لا ویلی شي سبجیکٹ کمپلیمنٹ. نو د دې نه دا واضحه شوه چې لینکینګ ورب دا ایکشن کار نه ښایي، عمل نشو کوي، بلکې دا جویننګ شو کوي، تړل ښایي، نښلول ښایي. یعنی سبجیکټ دا د کمپلیمنٹ سره کنیکټ کوي، ورسره تړي او د کمپلیمنٹ له ویلی شي سبجیکٹ کمپلیمنٹ. یعنی لینکینګ ورب دا د یو پل یعنی برج کردار لوبوي، یعنی د زنجیر د کړۍ په شان یو کردار لوبوي د سبجیکٹ او د کمپلیمنٹ په مابین کې دا سره تړي. لکه په د ایگزامپل کې زاهد از ا ډاکټر. کا د ایگزامپل لا وکتلی شي دلته زمون سره زاهد سبجیکٹ دی، ډاکټر سبجیکٹ کمپلیمنٹ دی او دا از چې کوم دی دا اوس دلته لینکینګ ورب دی ځکه چې از سبجیکٹ د سبجیکٹ کمپلیمنٹ ډاکټر سره کنیکټ کړي دی. زاهد از ا ډاکټر، زاهد یو ډاکټر دی. دلته اوس دا از دا لینکینګ ورب دی او دلته د کردار چې کوم دی د چې کوم رول دی هغه کنیکټ کول دی سبجیکٹ د سبجیکٹ کمپلیمنٹ سره. که تاسو وګورئ زاهد از ا ډاکټر، زاهد یو ډاکټر دی، دلته څه ایکشن څه کار نشته، بس دلته کې کنیکشن دی د سبجیکٹ کمپلیمنٹ سره او دلته دا از چې کوم دی دا لینکینګ ورب دی او د چې کوم دی دا سبجیکٹ زاهد دا یې کنیکټ کړی دی، نښلولی یې دی، تړلی یې دی د کوم سبجیکٹ کمپلیمنٹ ډاکټر سره. مای ډیر ویورز په لینکینګ ورب باندې د ښه پوهېدلو نه وړاندې به لږ په سبجیکٹ کمپلیمنٹ باندې ځانونه پوه کړو د دې دپاره چې دا کنفیوژن مو بیخي کلیر شو. نو راځئ چې وګورو چې دا سبجیکٹ کمپلیمنٹ څه څیز دی. سبجیکٹ کمپلیمنٹ. Subject complement is a word or group of words, phrase, clause that either
rename the subject or modifies it. It comes after linking verb. Keep in your mind that subject complement is a word or group of verb, phrase, clause that either rename the subject or modifies it. It comes after linking verb. Subject complement da یو لفظ هم کې دی شي یا د لفظونو مجموعه هم کې دی شي چې موږ ورته فریز یا کلوز هم ویلی شو. دا یا با سبجیکٹ رینیم کوي او یا با د سبجیکٹ په باره کې انفارمیشن ورکوي او د سبجیکٹ کمپلیمنٹ چې کوم دی دا د لینکینګ ورب نه پس راځي. سبجیکٹ کمپلیمنٹ دا یو لفظ هم کې دی شي او د لفظونو مجموعه یعنی گروپ اف ورډز هم کې دی شي چې موږ ورته فریز یا کلوز هم ویلی شو. دا دوا کارونه کوي یا با سبجیکٹ رینیم کوي یعنی دا سبجیکٹ کمپلیمنٹ چې کوم دی دا بیا سبجیکٹ رینیم کوي. سبجیکٹ لبا یو نوې نامه ورکوي یو بله نامه به ورکوي او یا به د سبجیکٹ په باره کې انفارمیشن ورکوي یعنی سبجیکٹ به ډسکرایب کوي به او دا د لینکینګ ورب نه پس راځي. اوس راځي چې په دې ځانونه پوهه کو چې سبجیکٹ کمپلیمنٹ دا کله سبجیکٹ رینیم کوي یعنی نوې نامه ورکوي او کله سبجیکٹ موډیفای کوي یعنی ډسکرایب کوي یې. سبجیکٹ کمپلیمنٹ یاد دی وی چې کله په سبجیکٹ کمپلیمنٹ کې ناون یوز شوی یعنی استعمال شوی وي نو بیا د سبجیکٹ کمپلیمنٹ لا predicate nominative ویلی شي او دلته چې کوم دی دا سبجیکٹ کمپلیمنٹ دا سبجیکٹ رینیم کوي سبجیکٹ لا یو نوې نامه ورکوي یو نوې نامه ورته اګدي یو نوې نوم ورپورې تړي. کله چې سبجیکٹ کمپلیمنٹ کې ناون یوز شوی وي استعمال شوی نو د سبجیکٹ کمپلیمنٹ ته ویلی شي پریډیکیټ نومینیټیو او پریډیکیټ نومینیټیو چې کوم دی دا بیا سبجیکٹ رینیم کوي سبجیکٹ لا یو نوې نامه ورکوي لکه په د ایگزامپل کې ماجد از ا ټیچر. اوس کا وکتل شي د ایگزامپل نو دلته چې کوم دا سبجیکٹ کمپلیمنٹ دی ټیچر دا ناون دی او دا ناون ورکړی شوی دی سبجیکٹ ماجد لا. ماجد از ا ټیچر ماجد یو استاد دی. نو مای ډیر اوس دلته چې کوم دا سبجیکٹ کمپلیمنٹ ته د لا ویلی شي پریډیکیټ نومینیټیو او دلته چې کوم دا سبجیکٹ ماجد دی دلا یو نوې نامه ورکړی شوی دا یعنی ماجد استاد دی. دا استاد اوس دا ټیچر دا هغه نامه شوه او دا نامه چې کومه دا ورکړی شوله په سبجیکٹ کمپلیمنٹ یعنی پریډیکیټ نومینیټیو له وجې نه. نو یاد دی وي چې کله سبجیکٹ کمپلیمنٹ کې ناون استعمال شوی لکه څنګه په دې مثال کې ټیچر دا اوس ناون دی نو دې لا بیا ویلی شي پریډیکیټ نومینیټیو او دا بیا سبجیکٹ لا نوې نامه ورکوي او دا از چې کوم دی دا اوس دلته زموږ سره لینکینګ ورب دی. دا سبجیکٹ ماجد او سبجیکٹ کمپلیمنٹ ټیچر دا یې دواړه سره کنیکټ کړي دي سره تړلي دي یعنی ماجد یو استاد دی او دا سبجیکٹ کمپلیمنٹ چې کوم دی دا
predicate nominative دی او دا ماجی دی رینیم کړي دی. نو زه امید لرم چې د دې اگزامپل نه پس به تاسو په دې هم پوه شوي وئ چې کله په سبجیکټ کمپلیمنٹ کې ناون استعمال شوي لکه په دې اگزامپل کې دا ټیچر دا و زموږ سره ناون دی نو دې له ویلی شي پریډیکیټ نومینیټیو او د دې دا کار وي چې دا به سبجیکټ رینیم کوي سبجیکټ به رینیم کوي سبجیکټ له به یوه نوې نامه ورکوي. اوس راځي چې وګورو چې سبجیکټ کمپلیمنٹ د سبجیکټ په باره کې انفارمیشن کله ورکوي ډسکرایب کوي کله موډیفای کوي کله چې په دې باندې هم ځانونه پوهه کړو. دویم کله چې په سبجیکټ کمپلیمنٹ کې ایڈجیکټیو استعمال شوي وي نو دې له بیا ویلی شي پریډیکیټ ایڈجیکټیو. کله چې پکې ایڈجیکټیو استعمال شوي وي نو بیا ورته ویلی شي پریډیکیټ ایڈجیکټیو او پریډیکیټ ایڈجیکټیو دا د سبجیکټ په باره کې انفارمیشن ورکوي یعنی سبجیکټ موډیفای کوي. کله چې په سبجیکټ کمپلیمنٹ کې ایڈجیکټیو یوز شوي وي یعنی استعمال شوي وي نو دې له بیا ویلی شي پریډیکیټ ایڈجیکټیو او پریډیکیټ ایڈجیکټیو دا بیا سبجیکټ رینیم کوي نه سبجیکټ لا نوې نامه نه ورکوي بلکې سبجیکټ موډیفای کوي د سبجیکټ په باره کې انفارمیشن ورکوي اضافي معلومات ورکوي لکه په دې اگزامپل کې یو آر بیوټیفل دلته چې کوم دا بیوټیفل دی دا ایڈجیکټیو دی او دا موډیفای کوي سبجیکټ یو یعنی د یو په باره کې موږ لا انفارمیشن را کوي یو ډسکرایب کوي یو آر بیوټیفل ته ښایسته یې. نو دلته مایډیا ووز کا تاسو وګورئ سبجیکټ یو دا رینیم کیږي نه بلکې موډیفای کیږي. نو کله چې په سبجیکټ کمپلیمنٹ کې ایڈجیکټیو استعمال شي لکه په دې اگزامپل کې بیوټیفل دا اوس ایڈجیکټیو دی نو دې سبجیکټ کمپلیمنٹ لا بیا ویلی شي پریډیکیټ ایڈجیکټیو او دا پریډیکیټ ایڈجیکټیو دا سبجیکټ موډیفای کوي ډسکرایب کوي یو آر بیوټیفل دلته چې کوم دا ایڈجیکټیو بیوټیفل دی دا یو دا موډیفای کوي. نو زه امید لرم چې تاسو به په سبجیکټ کمپلیمنٹ باندې ښه په تفصیل سره پوه شوي وي او د ستاسو کانسیپټ به د سبجیکټ کمپلیمنٹ په باره کې کلیر شي. اوس راځئ مایډیا و چې خپل ټاپک لینکینګ ورب لا واپس راشو. اوس راځئ مایډیا فرینډز چې وګورو کامن لینکینګ ورب. په کامن لینکینګ ورب دا هغه لینکینګ ورب دی کوم چې ډېر عام دی مین کامن دی یوزیج یې ډېر عام دی. په دې کې زموږ سره د ټو بی په ټو بی کې زموږ سره از ایم آر واز ورب. نیکسٹ زموږ سره بین په بین کې زموږ سره هیف بین هیز بین هیډ بین. بینګ په بینګ کې از بینګ am being, are being, was being, were being. More, go, fall, remain, become, appear, turn, feel, seem or find. دا زموږ سره هم لینکینګ ورب دی او دا هم ډېر کامن ورب دی. د دې نه پس زموږ سره سیناریو په سیناریو کې زموږ سره دا لینکینګ ورب شامل دي. سمیل ټیسټ فیل لوک او ساوند دا هم لینکینګ ورب دی او د دې نه علاوه زموږ سره موډل ورب ویت بی فارم دا هم
په لینکینګ ورب فارم کې راځي لکه can be, could be, should be, maybe, might be, would be, etc. My dear was دا زمونږه common linking verb. My dear was اوس راځي چې په دې linking verb باندې د مثالونو په واسطه سره خپل ځانونه ښه پوهه کو او د دې لینکینګ وربز په مانو باندې هم ځانونه پوهه کو او د دې چې کوم صحیح یعنی کوریکټ استعمال دی په هغې باندې هم ځانونه پوهه کو. نو دا ویډیو سټیپ بای سټیپ تیاره شوې ده، تر آخره پورې یې وګورئ د دې دپاره چې د لینکینګ ورب په باره کې د ستاسو کم کنفیوژن دی چې هغه زیرو شي او بیا درته د انګلیشي په ګرامر کې څه مساله نه وي او انګلیشي چې کوم زبان دی کوم لینګویج دی دا هم تاسو لکه د نورو ښه سپیکرو په شانې لوستې او لیکلی شئ. نو مای ډیر واز ټایم مو ناخلم راځي چې سټارټ کو او دا لینکینګ ورب د مثالونو په ذریعه سره ایکسپلین کو او ځانونه په باندې ښه پوهه کو. Example: Majid is a teacher. Here in this example, Majid subject is linking verb. Teacher subject complement. په دې مثال کې linking verb is دی کوم چې سبجیکٹ ماجد او سبجیکٹ کمپلیمنٹ ټیچر د یو او د بل سره کنیکټ کړي دي، تړلي یې دي. او مای ډیر واز په دې اگزامپل کې سبجیکٹ کمپلیمنٹ ټیچر دا ناون دی او کله چې سبجیکٹ کمپلیمنٹ ناون وي نو بیا داسې سبجیکٹ کمپلیمنٹ لا ویلی شي پریډیکیټ نومینیټیو، ځکه چې پریډیکیټ نومینیټیو دا سبجیکٹ رینیم کوي، سبجیکٹ لا یوه نوې نامه ورکوي. داسې چې په دې اگزامپل کې سبجیکٹ ماجد او سبجیکٹ کمپلیمنٹ ټیچر دا دواړه یو کس دي. they are not different people, they are same person. نو د دې وجې نه چې کوم دی کله چې په سبجیکٹ کمپلیمنٹ کې ناون یوز شي نو بیا ورته ویلی شي پریډیکیټ نومینیټیو او پریډیکیټ نومینیټیو دا سبجیکٹ رینیم کوي. لکه څنګه په دې اگزامپل کې ماجد رینیم شوی دی، ماجد لا یوه نوې نامه ورکړی شوې ده. اوس راځي چې یو بل اگزامپل وګورو. اگزامپل: they are happy. Here in this example they subject are linking verb, happy subject complement. په دې اگزامپل کې linking verb are دی کوم چې سبجیکٹ دی او سبجیکٹ کمپلیمنٹ د یو او د بل سره کنیکټ کړي دي، د یو او د بل سره یې میلاو کړي دي. او یاد دی وي چې دلته زموږ سره سبجیکٹ کمپلیمنٹ دا اډجیکټیو دی او کله چې سبجیکٹ کمپلیمنٹ اډجیکټیو وي نو بیا داسې قسمه سبجیکٹ کمپلیمنٹ لا پریډیکیټ اډجیکټیو ویلی شي، ځکه چې پریډیکیټ اډجیکټیو دا سبجیکٹ ډسکرایب کوي، د سبجیکٹ په باره کې انفارمیشن ورکوي، سبجیکٹ دا رینیم کوي نه. پریډیکیټ اډجیکټیو یعنی کله چې په سبجیکٹ کمپلیمنٹ کې اډجیکټیو استعمال وي نو هغه بیا د سبجیکٹ په باره کې انفارمیشن ورکوي، یعنی سبجیکٹ ډسکرایب کوي. او دا آر چې کوم دی دا دلته اوس لینکینګ ورب دی، دا سبجیکٹ دین او سبجیکٹ کمپلیمنٹ هیپی دا یې د یو او بل سره کنیکټ کړي دي. نو زه امید لرم چې تاسو به په دې پوه شئ. اوس راځئ چې د خپل کلاس مخکې بوځو. کله چې د تیر وخت خبره کیږي یعنی د پاست ټایم خبره کیږي، د ماضي خبره کیږي، نو بیا هلته ټو بی ورب
was او were according to subject استعمالیږي. لکه په دې اگزامپل کې ماجد was a teacher. دلته اوس دا ماجد سبجیکٹ دی was linking verb دی او teacher دا سبجیکٹ کمپلیمنٹ دی او دا اوس ماضی لا اشاره ده یعنی ماجد ټیچر و ماجد استاد و او دا was دا linking verb دی کوم چې سبجیکٹ ماجد او سبجیکٹ کمپلیمنٹ ټیچر یې د یو او بل سره کنیکټ کړي دي. همدغسې دا بل اگزامپل they were happy. Here in this example the subject were linking verb happy subject complement. په دې مثال کې هم subject their linking verb were او subject complement happy خو اشاره ماضی لا دا اشاره تیر وخت لا دا یعنی هغوی خوشاله وو او دلته چې کوم دا linking verb ور دی سبجیکٹ دی او سبجیکٹ کمپلیمنٹ هیپی د یو او بل سره کنیکټ کړي دي. نو مای ډیر وز امید لرم چې تاسو بعد 3B ورب په استعمال باندې پوه شئ. اوس راځئ چې have been has been او had been as a linking verb وګورو او د دوی استعمال وګورو. have been has been او had been دا هم لینکینگ ورب دی خو میننگ یې مختلف دی مطلب یې مختلف دی. راځئ چې د مثالونو په واسطې سره پیژانونه ښه پوهه کړو. Example Majid has been a teacher. Here in this example Majid is a subject. Has been is a linking verb. Teacher subject complement. په دې مثال کې linking verb has been دی کوم چې subject ماجد او subject complement د یو او د بل سره کنیکټ کړي دي لینک کړي دي یعنی تړلي دي. خو دلته چې کومه معنا ده هغه دا ده چې ماجد استاد پاتې شوی دی یعنی مخکې استاد و خو اوس نه دی. همدغسې مای ډیر ووز دا بل اگزامپل he has been nice to me. Here in this example he subject has been linking verb او nice to me subject complement. په دې مثال کې هم has been linking verb دی کوم چې subject he او subject complement nice to me د یو او د بل سره کنیکټ کړي دي یعنی تړلي یې دي او د دې معنا ده چې هغه زما سره ښه دی یعنی د څه وخت نه زما سره تر اوسه پورې ښه. او کله چې د تیر وخت خبره کیږي یعنی د ماضي د پاست ټایم خبره کیږي نو بیا هید بین استعمالیږي. لکه په دې اگزامپل کې he had been nice to me. دلته هم اوس دا هیډ بین چې کوم دی دا لینکینګ ورب دی او سبجیکټ هی او سبجیکټ کمپلیمنٹ نایس ټو می یې د یو او د بل سره تړلي دي کنیکټ کړي دي او معنا یې دا هغه زما سره ښه و یعنی د ماضي خبره د هغه زما سره ښه و اوس نه دی ښه. نو مای ډیر اوس دا و زمونږه هیز بین هیف بین او هیډ بین. اوس راځئ چې په is being, am being, are being, was being او په were being باندې ځانونه پوه کو او اگزامپل یې وګورو. اوس به په is being, am being, are being, was being او په were being د مثالونو په واسطې سره ځانونه پوه کو. لکه څنګه چې تاسو لا په دې اگزامپل کې ښکاري he is being friendly with me. دلته دا being چې کوم دی دا linking verb دی او دا behavior شو کوي رویه سلوک ښایي یعنی
د هغه رویه د هغه سلوک زما سره د دوستانه والا دی من د هغه رویه د مرګرتي والا ده همدغسې دا next example you are being made دلته هم my dear was the being linking verb دی او دا behavior شو کوي یعنی ته لیونی کېږي دستا رویه دستا behavior دا د لیونو والا ده my dear was او کله چې د past خبره کېږي نو بیا مونږ ویلی شو چې he was being nice د هغه رویه ښه وه یعنی ماضي او یا په دې بل اگزامپل کې you were being made ته لیونی کېدلې یعنی دستا رویه دستا سلوک د لیونو والا و نو یاد دې وي چې کله د being نه پس adjective استعمال شي نو بیا being دا behavior شو کوي رویه شو کوي خو دا رویه به دا behavior به temporary وي عرضي به وي personality به نه وي د څه وخت دپاره به څه acting وي نو ماړیه ووایه زه امید لرم چې تاسو به په being هم پوه شئ اوس د being نه پس راځي چې modal verb with be form سره وګورو ځینې وخت د probability possibility advice suggestion etc دغسې خبرې کېږي زما اشاره modal verb په طرف ده اوس راځي my dear ووس چې modal verb د مثالونو په واسطې سره as a linking verb استعمال کو او ځانونه په ښه په تفصیل سره پوهه لکه څنګه چې تاسو لا په دې اگزامپل کې ښکاري he can be a good speaker here in this example can be a linking verb that rename subject my dear who was دلته په دې مثال کې can چې کوم دی دا اوس linking verb دی د linking verb په فارم کې راغلی دی او دا subject rename کوي rename کړی یې نه دی خو rename کوي یې لکه he can be a good speaker هغه یو ښه سپیکر کېدی شي یعنی possibility دا پکې شوی دی نه خو کېدی شي همدغسې my dear was کا دا بل اگزامپل وګورو it may be rain tonight دلته هم چې کوم دا modal verb دی may دا اوس د linking verb په فارم کې راغلی دی او دا probability شو کوي predication پیشنګویي یعنی کېدی شي نن شپه باران وورېږي او همدغسې my dear ووس که تاسو دا بل اگزامپل وګورئ you should be a good role model for your children دلته هم چې کوم دا should دی دا اوس د linking verb په فارم کې راغلی دی نو my dear ووس دا و د modal verb uses as a linking verb او زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې هم پوه شوي اوس راځئ چې دا خپل کلاس مخکې بوځو اوس به نور کامن linking verb وګورو لکه seem appear او become my dear was دا هغه linking verb دی کوم چې action نه شو کوي دا appearance شو کوي ظاهرېدل شو کوي لکه په دې مثال کې he seems very sad right now here in this example seems is a linking verb that show appearance not show action my dear was په دې example کې دا seem چې کوم دی دا اوس linking verb دی کوم چې appearance ظاهرېدل شو کوي څه ایکشن نه شو کوي هغه اوس ډېر خفه دی مین هغه ډېر خفه ښکاري خفه لیدل کېږي نو دلته د سیم لینکینګ ورب دی او اپیرنس شو کوي ښکارېدل شو کوي معلومېدل غوندې شو کوي چې هغه ډېر خفه دی یا لکه په دې بل
example کې he appeared to be highly educated. Here in this example, appear is a linking verb that show appearance, not show action. په دې مثال کې هم دا appear چې کوم دی دا linking verb دی ځکه چې دا څه action څه کار نه ښایي بلکې ظاهرېدل شو کوي ښکارېدل شو کوي. he appeared to be highly educated. هغه ډېر اعلی تعلیم یافته ښکارېدلو. او همدغسې my dear was که د بل مثال لا وکتلی شي he became a doctor. دلته هم دا کوم became چې دی دا linking verb دی that show appearance status not action. دا هم چې کوم دی action نه شو کوي بلکې appearance شو کوي status شو کوي هغه ډاکټر شوی دی. نو my dear was دا و appear seems او become. اوس راځي چې د خپل کلاس مخکې بوزو. verb that can be both linking verb and action verbs. اوس به هغه ورب ایکسپلین کیږي کوم چې لینکینګ ورب هم وي او ایکشن ورب هم وي یعنی دواړه فنکشن ورکوي او زموږ سره چې کوم کامن دي په دې کې لوک سمیل ټیسټ ګرو سټے ټرن ایټسټرا. مای ډیر ووز کا د اولنی اگزامپل وګورئ she looks nice today. Here in this example looks function is a linking verb. په دې مثال کې دا looks چې کوم دی دا د linking verb function ورکوي او دا بل example چې پسې وګورئ she is looking at you. نو دلته چې کوم دا looking دی دا اوس action verb دی. په دې اولنی example کې looks دا چې کوم دی linking verb دی ځکه چې په دې کې څه action نشته. she looks nice today هغه نن ښه ښکاري څه کار پکې نشته. خو دا سیکنډ چې کوم example دی she is looking at you نو دلته کې action شته هغه تاله ګوري. همدغسې my dear was د بل example لا که وکتلی شي the apple tastes delicious. د مڼې ذایقه مزیداره ده نو دلته هم اوس اکشن نشته. او د بل اگزامپل لیټ می ټیسټ د اپل ما پرېږده چې ما دلته اوس اکشن شته نو دلته چې کوم دا ټیسټ دا اکشن دی او په د اولنی اگزامپل کې چې کوم ټیسټ دا لینکینګ ورب دی. یا هم دغسې مای ډیر ووز دا بل اگزامپل یو سمیل نایس. نو my dear was دلته چې کوم دا سمیل دی دا لینکینګ ورب دی او هم دغسې why you are smiling at me نو دلته چې کوم دا سمایلینګ دی دا ایکشن ورب دی ځکه چې دلته کې ایکشن شو کوي او په اولنی اگزامپل کې ایکشن نه شو کوي. نو my dear was دا هغه ورب کم چې لینکینګ ورب هم دی او ایکشن ورب هم وي او د مثالونو په واسطه سره تاسو وکتل. my dear was اوس به وګورو چې په لینکینګ ورب او په ایکشن ورب کې څه فرق دی چې په دې باندې ځانونه پوهه کوو. my dear was په لینکینګ ورب او په ایکشن ورب کې چې کوم فرق دی راځي چې په هغې باندې ځانونه پوهه کو د دې دپاره چې تاسو لا بیا مخکې څه ډیفیکلټیز نه وي. my dear was دا لینکینګ ورب چې کوم پیژنګلو دا یا سټرکچر دی هغه څه په دې ډول دی. سبجیکټ د سبجیکټ نه پس بیا لینکینګ ورب او بیا پلس ناون یا ایڈجیکټیو چې ورته سبجیکټ کمپلیمنٹ هم ویلی شي. یاد دی وی چې د لینکینګ ورب نه پس با ناون راځي یا با ایڈجیکټیو راځي چې ورته سبجیکټ کمپلیمنٹ هم ویلی شي. او د ایکشن ورب چې کوم سټرکچر دی هغه څه په دې طریقه دی. سبجیکټ پلس ورب پلس ناون یا ایڈورب object یا proposition. my dear was
د ایکشن ورب نه پس adjective نشي راتلی او هم دغسې د لینکینګ ورب نه پس ایډورب نشي راتلی. راځئ چې اوس دغه فرق د مثالونو په ذریعې سره واضح کړو. example you are talented. دلته زموږ سره په دې اگزامپل کې آر لینکینګ ورب دی او د دې نه پس چې کوم دا ورډ دی دا ټلنټډ دا ایڈجیکټیو دی. یو آر ټلنټډ مین ته ذهین یې ته تکړه. نیکسٹ ایگزامپل یو آر پلینګ کرکټ. په دې مثال کې چې کوم دا پلینګ دی دا اوس ایکشن ورب دی او د دې نه پس چې کوم دا کرکټ استعمال شوی دی دا ناون دی. دلته اوس ایکشن کېږي یو آر پلینګ کرکټ ته د کرکټ لوبه کوي مین یو کار کېږي یو ایکشن کېږي. خو په دې اولنی ایگزامپل کې یو آر ټلنټډ دلته څه کار نشته. همدغسې مای ډیر واز دا بل مثال I have been a teacher. دلته هم چې کوم دا have been دی دا اوس linking verb دی او I have been helping a teacher دلته my dear was دا helping چې کوم دی دا اوس action verb دی ځکه چې دلته اوس action کیږي. یا هم دغسې my dear was دا بل example he can be a good speaker. دلته مای ډیر ووز دا کین چې کوم دی دا اوس لینکینګ ورب دی ځکه چې څه ایکشن نشته او دا بل اگزامپل هی کین پلی کرکټ دلته اوس مای ډیر ووز چې کوم دا پلی استعمال شولو دا اوس ایکشن ورب دی هغه د کرکټ لګولی شي. مای ډیر ووز دا اوس زمونږ نننې کلاس دا لینکینګ ورب په باره کې او زه امید لرم او زما دا امید دی چې دا کلاس به د تاسو دپاره ډیر مفید وي او ډیر فایدهمند به وي او تاسو به ترې ډیره ګټه حاصله کړي. مای ډیر ووز زما د یوټیوب چینل جوهر امام سره در سره هم سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شیر